السلام علیکم قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د ریحان نیوز میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان وایي که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي ګډوډ حالات به رامنځته شي. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان CNN ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. که چیرته دوی اوس د یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي ټولې ډلې پکې شامل کړي په افغانستان کې به له 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونه شي او دا هغه څه دي چې موږ ورته ډېر اندېښمن یو نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا د پاکستان د صدر اعظم لومړۍ مرکه ده چې له یوې نړیوالې رسنۍ سره یې کوي. عمران خان CNN ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي. خو داسې ونه شول. اوس باید طالبانو ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. فرانسه وایي له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. ژان لوداریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسني بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. ویې ویل هر څه چې مو په وس کې وي باید یې وکړو څو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالي او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو. افغانستان سره خپل بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړ چې 3 ورځې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه وکړه. طالبانو له پاکستانه د 2 افغان هوایي شرکتونو لپاره اجازه غوښتې. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند 2 شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی پکې د اریانا او کمایر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نور هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ یې کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د اګست له 15 تر 13 چې د کابل له هوایي ډګره د بهرنیو او افغانانو د ایستلو چارو دوام وکړ دا ډګر سخت زیانمن شو. جرمني 2600 افغانانو ته د استوګنې ویزې ورکړې. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان DPA خبري اژانس ته وویل چې حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جرمني به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکوي او دوی به مجبوره نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. او وروستی بهرنی خبر مو دا چې بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلیې وزیر ټاکلی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلیې وزیر ټاکلی دی. له 2 میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیو دی د یونان کریټ ټاپو ته په سیاحت تللی و. د سوداګرۍ وزیر لیسټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوی. د بریتانیا په کابینه کې د کورنۍ او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمېر نور تغیرات هم راغلي دي. قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر پایه اورېدلي وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.